بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي هر هغه قوم چې خپل حالات خپل بدل نه کړي هغه حالات زه نه بدلم. مطلب دا چې هر سړی په خپلو حالاتو کې چې کوم یو کوشش وکړي، سړی انسان کوشش وکړي، الله تعالی هغه رقم کوي. من طلبه فقط وجده. دا نن چې موږ او تاسو افغانان ورونه دي دلته پښتونستان کې پراته دي، په خیبر پښتونخوا کې پراته دي، عجب و عجب قسم قسم کلو کې پراته دي، په منطقو کې پراته دي. نو هغوی ټولو دغه تکل کړی ده، دغه نیت کړی ده چې دوی د خپل ګران وطن افغانستان په لور که څه هم دلته په خپله خاوره پښتنه خاوره باندې پراته وو دوی ځي. نو یو څو سپارښتنې دي غوښتل مې چې راسمه او تاسو ته په تقریري توګه باندې ووایم. هغه دا چې موږ او تاسو بېریښه بېرشتې نه یو. الحمدلله موږ او تاسو ریښې لرو، هلته ژورې رشتې لرو. خپل وطن مو ده، خپل کلی ده، خپل په اصطلاح باندې خپل کلی جومات هر څه خپل لرو. نو په دې باندې موږ او تاسو باید کله هم د تګ هوډ کوو، باید موږ په قوي عزم سره دې نه لاړ شو. نه دا چې موږ او تاسو دغه فکر وکړو چې یاره موږ هلته روان ته به د موږ کاروبار څنګه وي، هلته به د موږ تاسو خپلوان کلیوال ملګري انډیوالان دا هر څه پیدا کېږي. خو انسان چې کله هم په همت وکړي، کله هم په دې کې حوصله وي، کله هم په دې کې هغه انرژي وي، یوازې کې ناکام نه راځي. نو موږ تاسو باید دغه کوشش وي چې کله موږ هم دې نه تلو قوي عزم سره باید موږ وګرځېږو. هلته باید موږ تاسو چې هلته چېرته اړو د هغو خلکو په داسې طریقې سره خیال وساتو، داسې وخت سره تېر کړو، مینه محبت اتفاق چې هغوی د موږ نه سبق واخلي چې دا خلک دلته راغلي دي، کاش دوی څو کاله مخکې راغلي وای دلته. نه دا چې موږ ورتګ سره هغوی سره کوم اذیت پیدا شي، مزاحمت ورته جوړ شي. نو بچیان ته دا درس ورکوي، خپلو اولاد ته خپلو کې دغه شان یو انرژي یو قوت پیدا کوي چې هغه هلته کوم کسان ورځي تاسو سره اړه وي نږدې کلیوال مو وي وطنداران مو وي، له هغوی سره دا رقم رویه دا رقم سلوک تاسو باید وکړئ چې هغوی د تاسو په راتګ سره خوشحاله شي. نه دا چې دوی دا ووایي چې دغه موږ ته د غاړې د څه شي راوغورځېدل. په هر صورت باندې بیا هم مننه کوم کور مودان تاسو یو کار وکړئ چې هېڅ کله هم مه ورخطا کېږئ. خپلې خاورې خپل کلي خپل ولس رواني د تاسو که هغلته یو نیالګی هم کېنوئ هغه تاسو لپاره پیدا ده، او که یوه خښته مو ولګول هغه هم د تاسو لپاره راتلونکی ده. په هر صورت هر کله چې ځئ الله تعالی مو په خیر بوزه، خپل وطن مو ده خدای مو په خیر راوله. او له دې خلکو نه ډېره مننه کوو، خاص کر له پښتنو نه چې موږ سره مینه کړې ده، موږ ته قوت را بخښلې ده. موږ سره تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده کړې چې هغه د موږ او تاسو د اندېښنې وړ وګرځېږي. موږ د دې له پښتنو نه ډېر زیات خوشحاله، کور مودان خوشحاله اوسئ.